د کندوز ولایت علي اباد ولسوالۍ امنیتي مسؤل وایي دغه ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو کچه صفر ته راټیټه شوې ده. د دوی په خبره د امنیتي سرتیرو په هلو ځلو او د خلکو په همکارۍ توانېدلې تر څو دغه ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت راټیټه کړي. علي اباد ولسوالۍ کې جنایي جرمونه تقریبا صفر دی، هیڅ مشکل نشته. لکه تاسو چې نن راغلي یاست داسې کورني مشکلات وه، یو دوې عریضې د کور مشکلو امضا کړې مو دي، احکام کړي مو، نور جنایي جرمونه نشته. وضعیت ډېر ښه دی سره، او د عامو خلکو سره مو څلورویشت ساعته ارتباط شته. که څه خبره وي نو هغوی زموږ سره په رابطه کې دي. بل پلو دغه ولسوالۍ کې میشت خلک د جنایي جرمونو کچې د راټیټېدو په تړاو د مسؤلینو خبره مني او زیاتوي چې د سرتیرو پلي ګزمې او ثابت چیک پوینټونه هغه لوی لاملونه دي چې دغه ولسوالۍ کې د جنایي پیښو کچه صفر ته راښکته کړې ده. وضعیت امنیتی ولسوالی علی آباد کاملا خوب است. مردم از طرف شب روز آزادانه میتونه بگرده. کسایی که مریض داره شب میبره، میتونه در شفاخانه در مرکز در ولسوالی بروه. یکی از دلایل کاهش جرایم جنایی همکاری باشندگان ولسوالی علی آباد با نیروهای امنیتی بوده که شب و روز منصوبین امنیتی امارات اسلامی برای بهتر ساختن امنیت در خدمت مردم قرار داشته. پاتې دې نه وي چې کندوز ولایت کې امنیتي سرتیرو ته د امنیتي او جنایي جرمونو مخنیوي په برخه کې ګڼې بېلابېلې روزنیزې زده کړې ورکړل شوي چې تر ډېره بریده د ناوړه او ګواښونکو پیښو مهارولو او مخنیوي په برخه کې ګټورې تمامې شوې دي.